افغانستان هغه هېواد دی چې د خپل تاریخ په اوږدو کې د خپلواکۍ، امنیت او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره ډېرې مبارزې، قربانۍ او هڅې لیدلې دي. نن هم په بېلابېلو نظامي برخو کې پراخې هڅې روانې دي، له دفاعي وړتیاوو د بیا رغونې څخه نیولې تر دې چې د هېواد د هوايي حریم د ساتنې لپاره نوې وړتیاوې رامنځته شي. په دې راپور کې به هغو پرمختګونو او پروګرامونو ته کتنه وشي چې په افغانستان کې د دفاعي ځواک د پیاوړتیا، د نظامي تجهیزاتو د بیا رغونې او د وسلو د تولید د فابریکو د جوړېدو په برخه کې ترسره شوي دي. له ټولو درنو لیدونکو څخه هم غوښتنه کوو چې د دې ډول راپورونو د ملاتړ لپاره د عروج یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له نوي پروګرامونو او راپورونو څخه خبر شي. په هېواد کې له مهمو موخو څخه یوه دا ده چې د پرمختللو وسلو او بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لویه فابریکه په افغانستان کې جوړه شي. د هوايي دفاعي سیستمونو ترمیم او بیا رغونه او همدارنګه د بې پیلوټه الوتکو تولید د ملي دفاع وزارت له مهمو پروګرامونو څخه ګڼل کېږي چې د هېواد د هوايي حریم د ساتنې لپاره ترسره کېږي. د ملي دفاع وزارت تخنیکي ځواکونه وتوانېدل چې ځینې زاړه دفاعي سیستمونه لکه د نیولې د هوايي ضد توپونو ترمیم او بیرته فعال کړي. دا سیستمونه د ټیټ ارتفاع هوايي ګواښونو او همدارنګه د درنونو پر وړاندې د مبارزې لپاره کارول کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د پاتې نظامي تاسیساتو په کارولو سره د نظامي تجهیزاتو د تولید او بیا رغونې څو مرکزونه جوړ کړي دي. دا مرکزونه د نظامي تجهیزاتو د ترمیم او عصري کولو تر ټولو لوی مرکزونو څخه ګڼل کېږي او د سپکو وسلو، درنو وسلو او زغروالو موټرو د ترمیم مسؤلیت پر غاړه لري. د دې فعالیتونو ترڅنګ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د مرمیو او مهماتو د تولید څو فابریکې هم فعاله شوي دي چې په بېلابېلو کالیبرو کې مهمات تولیدوي. د دې فابریکو د جوړېدو هدف دا دی چې پوځ د نظامي تجهیزاتو په وارداتو لږ متکي شي. د ملي دفاع وزارت همدارنګه د څارنې د رادارونو د ترمیم او په کابل او سرحدي سیمو کې د نوو سیستمونو د نصب لپاره پراخه اقدامات کړي دي. په تیرو 4 کلونو کې د دفاع وزارت د ترمیم مرکزونه وتوانېدل چې په بېلابېل توپچي، وسلې او توغندیو ویشتونکو سیستمونه بیا ورغوي او بیرته یې فعال کړي. د راپورونو له مخې له دغو تجهیزاتو څخه ځینې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ په وروستیو نښتو کې هم کارول شوي دي. په وروستیو اونیو کې بهرنۍ رسنۍ هم په افغانستان کې د وسلو او بې پیلوټه الوتکو د تولید د فابریکو د جوړېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. راپورونه ښیي چې له پاکستان سره د پوځي کړکېچونو د دوام په ترڅ کې د بې پیلوټه الوتکو څخه د پاکستان دننه پر ځینو هدفونو د برید لپاره کار اخیستل شوی دی. هغه موضوع چې ځینې شنونکي د افغانستان د نوو نظامي وړتیاوو د راڅرګندېدو نښه بولي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت متخصصین وتوانېدل چې د ځینو روسي توغندیو د هدایت سیستمونه، برېښنایي برخې او د سون توکي چې له پخوا په زیرمو کې موجود وو بیا ورغوي او فعال یې کړي. په همدې لړ کې د نظامي پرسونل روزنه هم په بېلابېلو برخو کې روانه ده، لکه د تجهیزاتو ساتنه، د وسلو ترمیم او د توپچي وسلو کارول. د هېواد په بېلابېلو سیمو لکه غزنی، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې هم نظامي او روزنیز فعالیتونه دوام لري ترڅو د دفاعي ځواکونو بشپړ چمتووالی ولري. د دې فعالیتونو ترڅنګ د نظامي تجهیزاتو د سمې کارونې، د وسلو د ښه ساتنې او د نظامي ځواکونو د تخنیکي وړتیاو د پیاوړتیا پر موضوع هم ټینګار کېږي. افغانستان نن په یو مهم مسیر کې روان دی. داسې مسیر چې پکې هڅه کېږي د هېواد دفاعي وړتیاوې پیاوړې شي او نظامي ځواکونه د کورنیو امکاناتو په کارولو سره ځان بسیا شي. د نظامي تجهیزاتو د تولید فابریکې، د دفاعي سیستمونو بیا رغونه او د تخنیکي پرسونل روزنه هغه اقدامات چې کولی شي د امنیت د ټینګښت او د هېواد د هوايي حریم د ساتنې لپاره مهم رول ولوبوي. د دغو هڅو ترڅنګ د خلکو همکاري او عامه پوهاوی هم ډېر اهمیت لري. په پای کې له ټولو درنو لیدونکو څخه غوښتنه کوو چې د دې ډول پروګرامونو د ملاتړ او له نوي راپورونو څخه د خبرتیا لپاره حتما د عروج چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم
شریک.